جناب علي دا یو موټرسایکل هم پنچر دی دا بل هم پنچر دی دا ځوان څه کوم دی د برانه کې راخوښی دی څه نه منې کېږي جناب دا ځوان څه کوم دی که نه ایله باران شی ټنډ هوا چلیږي سیدې خو بس ډېر یخ دی اوس روان دی تیرا ته تیرا کې به تا څه حالي ښه جناب علي دې ځای کې ملیږي تازه فرش شان ښایسته خوندورې 24 घंटे تر تازه اوبه دا چا دي ورته لکه سر شوک راغلی نه مکمل ډاګه دی دا تورې ښه جناب علي آخر کار ځوانان راورسېدو خپلې خپلې مرچې نیستې دي سرونه یې ټیټ کړي پوه شې ډېر ستړي نه بېحاله دي کراچي کې ورګورئ اویس به سبا تلو ماښام به راتلو سلامونه نیکې هیلې احترامات ملګرو عبدالرحمن یم امید دی چې ټول بې خشاش بشاش یې نن زموږ سره چې کوم دی دا یو نوی کاس اډ شوی دی دا خو اولډ اینډ ګوډ مین دی جناب علي پېټرول پمپ کې موجود یو یا څو کسان نور دي هغو ته انتظار کې و مخکې به هم څو موږ سره ښه جناب علي دا یو موټرسایکل هم پنچر دی دا بل هم پنچر دی دا ځوان څه کوم دی د برانه کې راخوښی دی څه نه منې کېږي پوه بس یو بایک ده یو دا دی پرون دوره یې غړزولی دی که نه څه خینه یې خطا کړی دی او دا ځوان څه کوم دی که نه څه نه شوی دی په خدرۍ کې خو هېڅ هم نه شوی او دی جناب علي خوان خبره دی چې سر ته ټیر پنچر دی خوان خبره دی چې مخ ته ټیر پنچر ورسه غواړې مو والا ځوان چې کوم دی سمبوسو ته ولاړ دی اوس دوره نه شي کوی څه ورته وایي چې لږ زر کوه کسانو ته ولاړ دی ښه جناب علي دا ځوانان راورسېدو نن چې کوم دی دا ځوانان کلاشی او ډېر ډینجر و خو بسه یا څو دمونو سره لوانې رډي شو کوزه اخته راپیره هتلي داسې راسي یو در ښه جناب راورسېدو سرکۍ موړ ته دې ځای کې جناب علي ستاسو ته یاد دی یوه یونیورسټي هم جوړېږي کیمپاس فیلحال چې جناب علي سروې شوي دی او جوړېدن ته یا باقي ټایم شته دی جناب علي دا ځوانان چې کوم دي مړه مړه کېږي په موټرسایکل مې روان دي راغلي دي بیا ستړي دي پاتې نه پوهېږو چې کومې بلولي رسوي که نه او میستر خو بیا بلي هغه ورته اوبه دي ښایسته خوندورې شان څخه اوس کاس کوم دي نن ډېره زیاته غوسه کوي پاتې نه پوهېږو چې څه ده نن دومره غوسه ولې کوي ورتېر دي هغه ځوان چې کوم دي انځرو پسې لاړو راشه کتولې دا ټایم انځر چې ته ایله شنه شنه وي نو دا خو تا کې کیسه دی که نه جناب علي دا کاس چې کوم دی چې تیشې وخورې په ګېډې داري پاتې نه پوهېږو چې کې پې اوبه درمې صحیح نه رسي که څه د ویلې څه حساب ده او چې تیشه ګوري که نه بس اټیک ورباندې کوي بس ته به یې یو دی معده کار کوي نه کوي نور ټول والا غري ته به یې دی والا خصوصي توګه باندې یوه معده بېله جوړه شوې خونه دې آباده شه هر یو شي ګورې غریز علاقه دی که څه تیشې پر باندې ګرځېدلي وي هغه وي شبه نن به دې پاته لګي چې په غرونو څوک مقابله کوي چې څوک به زر پاسه کېږي ته راسه رنګ نشې کوی څه صحیح ده نن به دې پاته لګي که نه ته به په ګاډو واډو نه جناب دا ځوان چې کوم دی که نه ایله باران شی ټنډ هوا چلیږي سیدې خو بس ډېر یخ دی اوس روان دی تیرا ته تیرا کې به تا څه حالي کاس ورته ایسي ته به ځان سره کامبال وړې په وړي کامبال وړي ها ژمي کې به بیا څه کوو ژمي کې به ټر ته سره ګرځو نمبر کې کچوک پرېوتو که نه ها دا اوس ایله اوس کې چې ته ټوپونه دې زه دا شی دا مین چې کوم دی لږ جناب علي اوس بخیږو پاسه ګورګورو تلاش کې د نوي ځوانان چې کومې دي که نه د ګورګورو تلاش کې راغلي دي او پاته بې لایږي چې کوم ځای کې پرې کېږي او ما ته خو اندازه داسې لایږي چې داسې کې ګورګورې کامې خو ډېر پاسه به ورته کېږي جال کې به چوک زره وځي مقابله دی که چوک ښه شو که نه خپل پاته به دې اوس لایږي چپل یې وښه سلیپ کېږي به خامخا دوره باران شوی دی یو موبایل وګوري بیا واپس شي ځوانان چې کوم دي هغه مونه سس کېږي پاتې نه پوهېږو چې د ویلې سلو موشن کېږي هله شبه اول ځوان دې څه کو خیرانه مو د پاته خیرانه دی ساتر نه وي چې ته وکاره ښځه خو نه وي ګورګورې خو پاسه دي که نه دیس د خو راغلو که نه خدای نه وډر شو انسانان نه خو تاسو هسې ډار نشته ښه جناب علي دا ځوانان چې کوم دي راخوشي دي اوس بې پاته لګي چې کوم ځای پرې کېږي اوس مقابله دی چې چوک به ډېر زیات کېږي او بل ځوان چې ډېر فارم کې دی ډېر روان دی خو پاتې پوهېږو نه چې کوم طرف یې خوښی دی خپله ورته پاته نشته چېرته روان یې خپله ورته پاته نشته او خوښ څه بس خپله مرضي کوه غره غار دی غار یو پله خو به ورخوښی شي که نه
ښه جناب علي ډېر ستړي نه بعد یو کتاڼې ته میلاو شه څه غره کې ګرځې که نه چې د نستي ځای لټوې جناب علي دا یو ډېر لوی غټ کار دی او چې نستي ځای ته میلاو شي که نه او خوندور شان بس ته به وایي څه که نه څه بس دلته کې ناست وې او جناب علي ځوانانو لږه ډېر خرچه هم کړي دی ښه جناب علي آخر کار ځوانان راورسېدو خپلې مورچې نیستې دي سرونه یې ټیټ کړي پوه شې ډېر ستړي نه بې حاله دي او هغه ځوان چې کوم دی ډېر بې سوره غوندې ناست دی څه کیسه ده ګورګل یې دې راوړې که نه خیر ځوان تکړه و ګورګل ورته وښیه په شمار څو ګورګلې دي 2 درجنه یې راوړې نه زنیم هغه 2 درجنه ګورګلې ټولې کړي هغه کې تا ډېر محنت یې څومره وکړو که نه هته خو فری کې میلاو شي په تیارې ته میلاو شي بیا هغه خو خپله پوهې که نه جناب علي څه غره ته راشي او په تیره ګورګورې در سره خوا کې هم میلاو شي او ډېر په اسانه سره اوس د ګورګورې خورې که نه د تورې ښایسته خوندور شان ځلیږي او دا ځوانان څه کوم دي که نه نو دو راتلی څه کوم دي که نه داسې وګڼي لکه حج ته سړی لاړ شي او حجر اسود کاڼې صفایي مثال داسې چې ګورګورې ورته میلاو شي که نه چې ګورګورې خوري نو زړه یې ورته هسې باغ کېږي څنګه چل دی خوږي دي که نه میسټر حبیب علي جناب علي د مول ځوان سړي دا خو مکمل تیاري سره راغلی एकदम یې جیب نه پلسټیک روباسو ښه ما ته هېڅ تیلي ورپسې روباسه ډایرکټ یې پلسټیک روباسه مې لکه هسې ګپ لګوي اوس تکړه شه دا پلسټیک به ډاکي که نه ظالمه 200 روپۍ کیلو دی انګو کې پوه شې چې 1 کیلو وړي پوه شې چې بس وایه یوه دړي مې 200 روپۍ مې وګټلې څنګه چل دی پلسټیک به ډاکي که نه دا چا دي ورته لکه سار شکر غلی نه مکمل ډاکه دی دا تورې تاسو جناب علي ښکاري ټولې ګورګورې دي ما احساس سره ظالمه ډېرې زیاتې ګورګورې دي دا شوکۍ که نه سړی به شي ښه جناب علي دې ځای کې ملیږي تازه فرش شان ښایسته خوندورې 24 घंटे تر او تازه اوبه او مینرل واټر نه څه کوم دي جناب علي کام نه دي څه حصه ده مو هم وڅښلې که نه څنګه یې اوبه وې مینرل واټر نه باندې که کام یې ښه بیا خو مزې کرو تا څومره ګورګورې وکړې ورته وښیه کوم دي څومره دړي دې وکړې جیبونه یې ونه جناب ډاک کړي دي انا لله و انا الیه راجعون ای څو تیرې هغه دې څومره ګورګورې وې هغه ټایم یې نه ویلې اوس هو تیرې ته کیسه راغله خیر سړی سخي دی نه خیر سړی سخي دی ورته ویرې کې اخره یعنی ګران دور باندې ایسې وینه وي کسې ایسې که اوبه ډېر څښا شي خو اور به مړېږي ایسې که خپل وي خو بیا که ډېر جدایي راشي خو خیر بیا خپل وي څه ښه جناب دا ځوانان چې کوم دي اخر کار راورسېدو پوه شې دلته کې سټې وکړه او ټولو سر ډوبېږي بس ځان ته یې وایي صبح ناسته دی پوه شوې نه غږېږي بلې صبحې سره چې نه څه فنډ رانه والي او دا بل جناب چې کوم دي ګورګورې کړي وایي خولې نه راوباسي او جناب علي دا یو موډ دی ډېر ښایسته خوندور شان او دلته چې کښېنې ډېر ښایسته خوندور شان ټنډه هوا هم چلیږي او باران هم شي موسم ډېر ښایسته خوندور شان دی او سټ ته ویو چې کوم دی غاڼ ډېر ښایسته خوندور شان ځلیږي بس دلته ناست یې د تلو د زړه به دې نه کېږي ښه جناب څه خوند مزه یې وکړه که نه ډېره ښه ته څه یې ځوانه ښه بیا خو مزې کوئ نو دا خوندونه چېرته وي هنګو کې او کلیوال ژوند کې او شهر کې دا خوندونه چېرته وي داسې موسم او هوا آب هوا ښه ښایسته فرش شان که نه کراچي کې ورګورې اویس به سبا تلو ماښام به راتلو یعنې شوقي دی حاجي جناب دا یو وړوکی افغانستان ټریپ زه بدرمان تاسو عزت غواړم تر بل ویډیو پورې د لوی الله په امان